چین د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د دغه هیواد د ویان ځواب. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د چین د باندنیو چارو وزارت د طالبان د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل طالبان باید معتدلې کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ غوره کړي. د چین د باندنیو چارو وزارت له ویندوی وانګ وینبین څخه نن په پیکین کې په یو خبري غونډه کې وپوښتل شول چې آیا اوس د طالبان اسلامي امارت د افغانستان د دولت په توګه په رسمیت پیژني. دا په جواب کې وویل چین تل په دې باور وو او چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې سره یو ځای وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له ویندوی څخه دا پوښتنه وروسته له دې وشوه چې د تېرې جمعې په ورځ دسمبر د اول د طالبانو د حکومت نوی استازی بلال کریمي د افغانستان د سفیر په توګه خپل باورلیک د چین د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو رئیس هونګ لی ته وسپاره. د چین د باندنیو چارو وزارت ویاندوی وویل هیواد یې هیله لري چې افغانستان د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته ځواب ووایي، یو پرانیستی او پراخ بنسټه سیستم رامنځته کړي او معتدلې او باثباته کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ غوره کړي. د طالبانو پر حکومت له دې کبله شدید انتقادونه کیږي چې افراطي سیاستونو ته یې مخه کړې ده. ښځې او نجونې یې له کاره او زده کړو منع کړي دي او د اسلام په نوم د خلکو په تیره بیا ښځو په شخصي چارو کې مداخلې کوي. له حمامه رانیولې تر پارک او سینګارتونونو پورې له تګ راتګه منع کړي دي. دا هغه کارونه دي چې د نړۍ په هیڅ ځای کې د هیڅ دولت له لوري یې ساری نه دی لیدل شوی. د چین د باندنیو چارو وزارت ویندوی له طالبانو وغوښتل چې له هر ډول تروریستي ډلو سره مبارزه وکړي، له نورو هیوادونو سره دوستانه اړیکې وپالئ او ځان په نړیواله ټولنه کې مدغم کړئ. وینبین ټینګار کاوه موږ باوري یو چې کو دا ډول اندېښنې پای ته ورسیږي د افغانستان حکومت په طبي ډول په رسمیت پیژندل کیږي. د په دې ډول غیر مستقیم ډول وښوده چې طالبان د سفیر د منلو معنا دا نه ده چې د هغوی حکومت یې په رسمیت پیژندلی دی.